یو ورځ اکا خپل د ملګري سره یو ځای تللی و او شاوخوا ګوري وایي که چیم ته سبسکرایب چم نیزه دا رقم سبسکرایب کیجیے دا زما چینل ته سبسکرایب کړئ وروڼو لایک چم خوړ چې زه دې وروڼو دا رقم سبسکرایب کیجیے د ښایست داسې دوکان به ځان ته جوړ کړو داسې صرفونه به وکړو ځان ته به شی جوړ کړو رقم دغه به وکړو دی ولاړی خپل پلار ځای ته بېرته د چې خپل پلار دوکان ته ورسي پلار یې بیا ورته وایي زویه زما دوکان به ته مخ ته وړې سم خپل کارونه دې کوه خو زوی ورته وایي چې ما ته پوه راکړه زه غواړم چې خپل کاروبار شروع کړم زه نه غواړم چې ستا د دوکان وچلوم دلته هکان وایي چې هر کاریزې به شي ایماندارۍ سره سرته رسوم ما ته کار راکړئ دا خبره ورته کوي وایي زه ډېر ایماندار انسان یم دلته یو ښځه راشي ځي دوکان ته ورته وایي دا نه کمیس دی چې زه غواړم چې هغه رانیسم که زه سره یې ما ته یې راکړئ چا څونه پیسې غواړي چې زر کوم د پلار ورته وایي یا داسې کمیس دلته نشته خو د اکا ورته وایي داسې کمیس مې دلته دی پلاره داسې ډېر ښه ښځه دغه کمیس باید چې پر خرڅ کړو پلار ورته وایي دلته راشي ورته کمیس ورته راوړي ورته وایي چې د کمیس په سر ونیسي دا ورته وایي په 10 لکه ته په ما پسخان وایي دا کمیس کې څه خبره ده 10 لکه خو ډېر پیسې دي 10 لکه ډالر یا وایي زه در کوم پلار ورته راسي وایي دا کمیس د خرڅلاو دپاره نه دی دا کمیس په چا نه خرڅوم وایي صبر وکړه ښاغلیه چې هر څومره پیسې غواړې زه در کوم یا دا کمیس د خرڅلاو نه دی ما اوس هم درکوله دا کمیس خرڅلاو نه دی وایي کاکا نه سر کښته کړه دا وخت کې یو نفر راسي په ډېر ټکانو کې د پلار زخمي سي ډېر بې ځایه د خپل پلار ځان سره بوځي خلک دغه ټکان پر وکړي چې کله دی زخمي سي بری قرار ولاړ سي او د وفادار خپلوان ته مطلب چې خپلوان ته ورسي خپل چلت یې واوروي دی ډېر بې ځایه دغه وي پلار یې دلته ملګری ډېر شکجوک کېږي او دلته دوی لاړه دغه مړ شو بد باندې هغه ده ته ولې هغه کمیس واغونده پوه به سي چې په اصلي خبره څه خبره ده ده وایي یا ولې په اخر هم د هغه کمیس واغوسته مجبور شو چې کله هغه کمیس واغوسته د الله نومان کمیس د کمیس باندې شاوخوا د الله نومان لیکلي دي په دې سره اغوستلو سره انسان ته رقم پاورسونه ورکوي رقم طاقتونه ورکول کېږي هېڅوک یې هم نسي وژلی په یو رقم هم نه چې هر رقم د غوڅي د څوک نشي وژلی څه د تاوان نشي رسولی ځکه چې دې کې رقم د الله نومان لیکل سوي دي خدای پاک په نومان جوړ سوی دا کمیس رقم دعاو په شان کې دغه جوړ سوی دی دا کمیس څوک واغوندي دغه پر بدن ورکېږي دا په بدن ماسک کې ټپ ټپ پیدا کېږي نورې چې هم نشته دا کمیس د په بدن داسې کېږي چې کسره کې ولانه دا رقم دغه کېږي د هغه نه وروسته دا راولاړ شي پنچ راخلي یو ټک پر وکړي د مرمۍ ولاړ شي چې د پر تندي باندې تندي خواته د پر تندي باندې مرمۍ وموښلي سیده کله چې مرمۍ د پر تندي وموښلي دی غوځار شي دیګر ورته راشي ورته ودرېږي ورته وایي چې غواړي چې پوه شي د کمیس اصلي خبره څه ده لږ وروسته له هغه چې د سلطان محمد فاتح د فلسطین نیولو هغه پوه شو چې په شا کې یې دښمنان شته دي وړ نوموړي موجودات چې د ځان د استانبول او ټول نړۍ له منځه وړلو لپاره کاپي کړه هېڅوک نه پوهېدل چې دوی د کوم ځایه راغلي دي یا که څنګه شوي خو ټوله قاتلان سیلاب او زلزله پرته دوی ته نسبتا ورکول شوي یوه شپه محمد فاتح خوب ولیدی هغه په دې خوب کې پوه شو چې څنګه کولی شي دغه نوموړي موجودات وپېژني او له منځه یې یوسي هغه موجودات چې د انسان په بڼه وي محمد درې شیان ولیدل فضیلت کړۍ دغه یوه کړۍ ده چې که نوموړي سره تماس ونیسي نو روښانه کېږي یو ځانګړی خنجر یوازې خنجر کولی شي چې نوموړي ووژني دغه کالي د زغرو په توګه کار کوي او د دې د مرګونو د جنګونو لپاره ساتنې وسیله ده د دې دریو شیانو په نوموړي په ضد د جنګ کولو نه د ډېر بې ځایه یخ کېږي او ډېر ژاړي ځکه چې پلار یې مړ شو ناڅه یې اوس هم ژاړي وایي زما پلار ولې مړ شو دې نه مې څوک چرچوکي دلته د ملګري شکنجه کېږي ډېر یې ځوروي ورته وایي شکنجې کې هغه ملګری مړ شو اوس نو ورته وایي دغه راوغواړئ دا یو ځای تلیفون سیم چې جوړ کړي کان ته خپل مشر زنګ ووایي چې کمیس زه درته
پلاره دې ډېر بې ځایه ټمبل دی، پیسې سر نه خلاصېږي چې دی پوه کوو موږ به سپین ږیري سي، په سره سي مطلب په دغه غله سپین ږیری سي، دی باید چې پوه کړو څه مې لار ته رسي. پلار ورته وایي صبر وکړه، دی موږ اخري امید دی، که دی هم دغسې بیا هېڅ امید موږ نه لرو، نورګر کار خلاص دی. دلته دی ناست دی ژاړي، دغه ځنګل چې څنګونه وایي چې دی چېرې دی کان اخر، کان ولې نه معلومېږي، کان دلته را روان دی، غواړي چې خپل ملګری پیدا کړي. پلار مې مړ شو، نه غواړم چې ملګری مې مړ شي، دا مې ورسره راغله شاوخوا ګوري ورسه ته ولاړ شي هلته یو ځای د باندې ټکان وسي، دی وولي پر ده به مې تاثیر نه کوي ځکه چې ته دغه کمیس اغوستی دی، د خدای پاک نه مانده دغه تر د خلاص دي ملګری مړ شي، دی ژاړي اوس زما ملګری مړ شو. ده ورته وایي صبر وکړه. په دې وخت کې هغه نفرست چې وګوري هغه مرمۍ چښتنه شوې ده، ځکه چې د چې مرمۍ خطا ولاړه خو بیا هم هغه پر ده مشتې وه، مرمۍ چښتاړه وه. دلته دی ورته دغه پلار لور ناست دي خبرې کوي، دی راسې د مرمۍ هغه په ناست ښکاره کوي دا څنګه کار دی، اخر دغه څوک دی چې دا رقم زما خو په یو مرمۍ پوه خو چې تاسې یې پر ونه کړي دا ولې دا داسې غواړئ چې ته پوه شئ چې ایماټل څوک دی او څنګه دی هغه ختموي. زما ویډیو لایک او سبسکرایب کړئ और غوښتنه وکړئ د دوم په اپیسوډ که چیم د سبسکرایب چم نیزه دا رقم سبسکرایب کیجیے دا زما چینل سے سبسکرایب کړئ ورونو لایک چم خوړ چې زه دی ورونو دا رقم سبسکرایب کیجیے.